د افغانستان اسلامي امارت د علي قدر امیر المؤمنین په حکم د نظامی او ملکی موټرو د تور ښیښو د پاکولو د بهیر له پیل سره اوس د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین د دغې پروسې له پرمختګ څخه خبر ورکوي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان وایي تر دې دمه په دغه ولایت کې د څه باندې 400 پوځي او ملکی موټرو تور ښیښې پاکې شوي دي. ښیښو موټران بغیر د جوازو څخه یا مخکې چې کوم جوازونه دوی سره وو استعلامونه مکتوبونه د نور مختلفو ارګانونو څخه د هغو موټرانو ښیښې سپینې کړي دي. تقریبا په دې تېرې یوې نیم میاشتې کې د 4,500 موټرانو ښیښې سپینې شوي دي. همدارنګه د بلخ امنیه قمندانۍ ویان له سوداګرو او نورو ښاریانو وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او له جواز پرته د تورو ښیښو لرونکو موټرو له ګټې اخیستن څخه ډډه وکړي. ټولو هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده هغه که چیرې نظامي اوسي که چیرې ملکي اوسي چیرې دوی غواړي چې موټرانو ښیښې تورې اوسي په دغه موټرانو کې د وڅرخي رادې سي د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د دایاکو مدیریت ته مراجعه وکړي جوازونه دې واخلي. مخکني چې کوم جوازونه استعلامونه مکتوبونه دوی ته ورکول سوي هغه د اعتبار وړ نه دي. له بلې خوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس او یو شمېر سوداګرو له دغه اقدام څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار کوي چې په هیواد کې اوسنی ډاډمن امنیت ته په کتو له تورو ښیښو لرونکو موټرو او د ناقانونه وسلو کارونو ته اړتیا نه لیدل کیږي. گپی خوب است که باید تصمیم دولت که هر کسایی که در مقامات عالی رتبه از اراکین دولتی می باشه و یا تاجرانی که نیاز دارند که خاطر حفظ حریم خصوصیشان فیلم دی نصب بکنن اونا میتونن مجوزشون از دولت بگیرن حداقل تفکیک شده میتونه همه داخل از نظم ریفورم بشه. مهمه خبره ده اوس الحمدلله د یو ډیر ښه سکون او 100% امنیت حاکم دی الحمدلله. نو په دې اساس باندې ضرورت هم نشته چې توري شو او صلاح ته امر اجازه ورکړي ځکه چې بیا یو نوع بې نظمي په ټولنه کې رامنځته کیږي. باید د حکومت او د غیر قانوني مسلح شخص تفکیک وشي د هغو فرق وشي. باید یادونه وشي چې د نظامی او ملکی وسایطو د تورو ښیښو پاکولو بهیر د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس پیل شوی او ټول چارواکي مجاهدین منصوبین سوداګر او عام وګړي مکلف دي چې له دې وروسته د ناقانونو تورو ښیښو لرونکو موټرو له کارونو څخه ډډه وکړي.